اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنه زده کوونکو په ننني درس کې غواړم تاسو ته الجبري افادې در وپېژنم. مخکې له دې چې الجبري افادې تاسې وپېژنئ ښه ده چې یو څو نور مسایل هم وپېژنئ. لومړی په خپله افاده، دوهم حد، وروسته ورپسې بیا الجبري افاده. الجبري افاده افاده په ریاضي کې د ریاضیکي جملې څخه مقصد دی. افاده یعنی ریاضیکی جمله. ریاضیکی جمله هغه جمله ده چې یو خاص ریاضیکی مفهوم ولري. دغه ریاضیکی جمله یا افاده په دوه ډوله ده، یو حسابي بل الجبري. زیاتره وخت حسابي ته هم الجبري جمله ویلی کیږي، خو که موږ یې تحقیق کو نو ویلی شو چې حسابي افاده یا ریاضیکی جمله هغه ده چې په حساب کې له هغې څخه بحث کیږي، او الجبري ریاضیکی جمله یا افاده هغه ده چې د هغې څخه په الجبر کې بحث کیږي یا د هغې څخه خبرې کیږي. بله خبره حد ده. حد هر کله چې دوه عددونه یا یو عدد او بل توری یا څو توري په خپل منځ کې د ضرب، د تقسیم، د طاقت، د جذر اړیکه ولري، په داسې حالت کې ورته یو حد ویل کیږي. لکه مثال 2x مربع، دلته د 2 او x ترمنځ د ضرب اړیکه ده، نو دا یو حد دی. همدغه شان 3x د مربع جذر لاندې، دا هم یو حد دی. یو پر y مربع، دا هم یو حد دی. حد کېدلی شي چې ثابت وي او کېدلی شي چې ثابت نه وي. که چیرې یو ثابت عدد و نو هغه خپله ثابت حد دی، او که چیرې د عدد ترڅنګ توري موجود وي نو په داسې حالت کې هغه یو ثابت حد نه دی. اوس راځو الجبري افادې ته، ځکه موږ اصلي موضوع هم همدغه الجبري افاده ده. اوس دغسې وایو، که چیرې حدونه د جمع او تفریق علامو په توپیر سره ولیکل شي الجبري افاده ده. البته حدونه به هم څه ډول حدونه وي؟ الجبري حدونه. لکه څه ډول چې ریاضیکي جمله یا افاده په دوه ډوله ده، همدغسې ویلی شو چې حدونه هم په دوه ډوله دي، یو حسابي حدونه بل الجبري حدونه. که چیرې په حدونو کې توري موجود نه وي، ثابت عددونه وي ټول، نو موږ ویلی شو چې دا حسابي حدونه دي. او که د عدد برسیره په حدونو کې توري موجود وي نو موږ ویلی شو چې دا الجبري حدونه دي. نو دلته که چیرې الجبري حدونه د جمع او تفریق علامو په توپیر سره ولیکل شي موږ ورته الجبري افاده وایو. همدغه حدونه که پام کې ونیسو 2x مربع جمع 3x د مربع جذر لاندې منفي 1 پر y مربع. دغه خپله د یوې الجبري افادې یو ښه مثال دی. ښه درنه زده کوونکو، هیله ده چې په دې درس پوه شوي وئ. راځم تاسو ته د الجبري افادې
ډولونه در وپېژنم. اول پولینومی الجبری افاده. پولینومی الجبری افاده هغه ده چې د تورو توانونه یې مکمل عدد وي، په مخرج کې متحول ونه لري او متحول د جزر لاندې نه وي. داسې شرطونه که یوه الجبري افاده ولري هغې ته موږ یوه پولینومي الجبري افاده ویلی شو، لکه 2x مکعب جمع 3x مربع جمع 15x جمع لس. دلته د تورو توانونه مکمل عدد دي، 3 2 1 0. په مخرج کې متحول نشته یا توری نشته، هیڅ یو توری د جزر لاندې نه دی، نو موږ ویلی شو چې دغه یوه پولینومي الجبري افاده ده. دوهم ناطقه الجبري افاده. ناطقه الجبري افاده هغه ده چې صورت او مخرج یې پولینومونه وي، لکه 2x جمع 15 پر 3x مربع جمع 1. صورت هم یو پولینوم دی ځکه د تورو توانونه یې مکمل عدد دی، 1 0. مخرج هم یو پولینوم دی، د تورو توانونه یې مکمل عدد دی، 2 او 0. داسې یوې الجبري افادې ته موږ یوه ناطقه الجبري افاده ویلی شو. دریم غیر ناطقه الجبري افاده. غیر ناطقه الجبري افاده هغه ده چې صورت او مخرج یې پولینومونه نه وي، یا یې یوازې صورت پولینوم نه وي یا یې یوازې مخرج پولینوم نه وي. په دغه درې واړو حالتونو کې که هر یو ښکاره شي موږ ویلی شو چې دغه یوه غیر ناطقه الجبري افاده. ګران زده کوونکو، درس یې همدلته بس وي، بیا چې د یوه بل درس سره ستاسو په حضور کې حاضرېږم. د الله په امان.